په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ورونو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. افغان کډوالو چون روژه هم ده او د پاکستان حکومت چې کوم موږ تاسو ته د ECC کارت درلودونکو ته وخت ټاکلی و چې تر 31 مارچه پورې به تاسې خپل په خوښه وځئ، خاص کر د اسلام آباد او پنډۍ څخه. نو خوشبختانه د پاکستان ځینې پښتون سیاستوال چې وو هغه فرات الله بابر صاحب وو، افراسیاب خټک صاحب وو او دارنګه نور چې کوم وکیلان وو او سیاستوال وو د مختلفو بشري ټولنو غړي چې وو په اسلام آباد کې د یو پریس کنفرانس کې ګډون وکړي او د افغان کډوالو د دغه فیصلې په اړوند باندې خپل دغه اظهار کوي، خپل نظر او په دې اړوند باندې فرات الله بابر صاحب د عدالت غوښتنه وکړله چې زه کیس په دې اړوند باندې جمع کوم. خو اوس د جیک کومه اداره چې ده د هغه په ادارې د وکیلانو په تعاون سره خوشبختانه د اسلام آباد کې زموږ د افغان کډوالو کوم دغه استازي چې وو تجاران وو هغو د اسلام آباد په هایکورټ کې خپل کیس دایر کوي چې مقصد دا فیصله شوې ده، خاص کر د ECC او PR کارډو د وتلو خبره په دې اړوند باندې چې مقصد موږ ته باید انصاف راکړل شي چې د اسلام آباد د محکمې د خوا څخه د PR کارډ درلودونکو ته خو بالکل پولیسو یا دا نور کومې انتظامیه ادارې چې دي هغو ته د عدالت د خوا څخه لیټر جاري کړل شوی وو او ویل شوي وو چې تاسې خپل ډاکومنټ راکړئ چې کوم ټیم تاسې ته حکومت درکړی دی، تر هغه ډاکومنټ چې کوم تاسې راوړئ تر هغه ټیم پورې به تاسې ته انتظامیه څه نه وایي، کوم ډاکومنټ چې د PR کارډ په اړوند باندې یا کوم لیټر چې مرکزي حکومت جاري کړی و چې تر 2025 د جون تر 10 نیټې پورې به افغان کډوال PR کارډ درلودونکي باید په دغه کې پاکستان کې واوسیږي. نو عدالت دا خبره کړې وه چې باید دې ته درناوی وشي او دارنګه په خیبر پښتونخوا کې هم زموږ د افغان کډوالو استازو ورله په هایکورټ کې دغه کیس داخل کړی او تېره ورځ زه زما په سره مل کوم چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو زما ملګري استازي وو هغه ولاړولو په د بلوچستان په هایکورټ کې مو کیس داخل کړي او دغه غوښتنه او دغه مو هیله ده چې زموږ افغان کډوالو ته کوم د یوه میاشت چې ضرب الاجل ټاکل شوی دی باید موږ ته انصاف راکړل شي. خو دا د عدالت کار دی، نو انشاءالله عدالت کې دغه د زموږ داسې کیسونه روان دي، خو وبه ګورو چې د پاکستان عدالت موږ ته انصاف راکوي او که هغه هم د پاکستان د حکومت رنګه قاطع فیصله کوي چې افغان کډوال دې تر 31 مارچ پورې ووځي او پر اول تاریخ که چیرې ونه وځي موږ د دوی په اړوند باندې اکشن اخلو. نو اوس به انتظار کوو چې عدالت موږ ته څه وایي او موږ ته انصاف میلاویږي یا نه.